سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسو ټول به تر جوړ او د ښه صحت جامې به په تن اوسي. ګرانو وروڼو، یوه سپارښتنه لرمه هغې وروڼو ته چې هغوی ځان ته د ټیک ټاک او فیسبوک ماهرین وایي. دوی چې کله راځي، دوی هغې وروڼو ته چې د فیسبوک سره ناشنا دي او یا فیسبوک استعمالوي خو پیسې دې نشي پیدا کولی، هغو ته دوی داسې اعلانات لري چې ای ورونو، تاسې د فیسبوک نه او د ټیک ټاک نه پیسې پیدا کولی شئ او دومره اسانه دي او داسې او داسې او داسې. نو هغو ته مې داسې سپارښتنه ده چې دا ستاسې دغې خبرو خلک ډېر لیوني کړي دي، خو تاسې ملامته په همدغې حساب باندې ګڼم او ملامته کوم چې زمونږ د ټولنې خلک نالوستي دي، استعداد نه لري او نالوستي هم دي، او دلته په راننوتلو باندې ته باید د انګلیسي هم یاد ولري او پښتو هم یاد ولري او د دغې لارې نه چې ته دا څه یاد لري ته ننوتلی شي، او که چېرته الهي استعداد ولري هغه هم ډېر کومک کوي. او دغه نوع خلک نو بیا کولی شي چې مثلا ټولنې ته خدمت وکړي او ځان ته هم خدمت وکړي. خو دغه ستاسو اعلانات وروره هر سړی لیونی کړی دی او هر سړی چې د عقل نه خلاص دی او دلته عقل هم نه لري هغه هم راخوشی دی او پرتوګ ایستلی دی او بل هم راغلی او بل هم راغلی او بل هم راغلی دی، او په دغه د بې شرمۍ کړکۍ یا دروازه چې وازه ده په دې راننوځي او بیا د بید مافي د دغې لارې نه شهرت کوي او دغه کمسله خلک یې هم سپورټ کوي. هغه پوهان عالمان هغه خلک اوس نه خوښوي، هغه د خلکو د نظر اولیدلی دي، دا پیشن ګرځېدلی دی او دغه خلک کې اوج ته رسېدلی دي او نن دا عادت ګرځېدلی دی چې فتنه خوښوي او د فتنې د سپورټ کوشش کوي. ځکه چې جاهل خلک دي دا خوښ لري. هغه خلک چې قرآن او حدیث ورته شروع کیږي یا هغه علم چې جغرافیه د وطن د عنعناتو فرهنګ کلتور په اړه ورته غږیږي، دا ډېر خستکونه ډېرې هغه سړی او بې خونده خبرې د هغو دپاره. نو فلهذا هغه خلک اوس خلک خوښوي چې کنځلې کیږي، کنځلې او فسق و فساد فحشای هغه خلک خوښوي. نو فلهذا زما د دغې ورونو نه دا غوښتنه ده چې ستاسې اعلانات هغه خلک ضعیفه کوي، هغه خلک چې رامنډې وهي تاسو ورسره هم شریک هستئ، ځکه چې هغوی استعداد نه لري او تاسو ورته دا وایي چې والا دغه شانتې پیسې ګټل کېږي او داسې کېږي. نو بیا هغوی چې څه وخت د بې شرمۍ په لاره باندې راشي او دلته راننوځي نو دغه لاره یې غوره کړې او په حقیقت سره ښې پوره پیسې به ګټي، ځکه چې فیسبوک هم دغه شانتې خلکو ته، ځکه چې فیسبوک کافر دی، هم دغه خلکو ته سپورټ کوي، هم دغه خلک خوښوي. زما غوندې خلک چې نصیحت کوي او د قرآن او د حدیثو په رڼا کې لارښوونې کوي، دا د دې خلکو دپاره هم دغه یهودي هم نه خوښوي او زمونږ وړوکی نسل یې هم نه خوښوي. نو فلهذا دا خلک جمع پاتې شو او ستاسو څخه مو هیله دا ده چې دغه اعلانات په دغې شکل باندې له منځه یوسئ، که نه تاسې پوره حصه دار هستئ له دغې خلکو سره چې فحشا خپروي.